بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږه یو ټاپک شروع کړی دی د کلاس 9 بایولوژي نه، چې د هغې نوم څه دی؟ لینکیج آف بایولوژي with other field of science. یعنی د دې بایولوژي د نور چې څومره د ساینس فیلډز دي د هغې سره څه تعلق دی. اوس د ساینس نور کوم کوم فیلډز دي نو په هغې باندې الریډي مونږ یو لیکچر چې دی ریکارډ کړی دی، خو لږ شان دې ته وګورئ. د ساینس ډېر شی فیلډ دي، لکه مثال بایولوژي ده، کیمسټري دی، فیزیکس دی، میث دی، جیوګرافي ده او اکنامکس دی. نو په دې کې مونږ ته صرف دا یو بایولوژي راواخیست، ځکه مونږ صرف بایولوژي وایو که نه، او مونږ دا ګورو چې د دې بایولوژي د دې کیمسټرۍ سره څه تعلق دی، دغشان د دې فیزیکس سره، د میث سره، جیوګرافي سره او د اکنامکس سره، د دې څیزونو سره د دې بایولوژي څه تعلق دی. نو په دې کې مونږه بایو فیزیکس او بایو کیمسټري چې دی دا ویلې ده، خو نن ته مونږ دا وایو چې د دې بایولوژي د دې جیوګرافي سره څه تعلق دی. صحیح ده؟ نو کوشش کوو چې په اسانه الفاظو کې زه تاسو ته ووایم، ستاسو وخت چې دی هغه هم ډېر زیات ضایع نه شي. نو تاسو ورته غوږ کښېږدئ، خپل قلم او کاپي راواخلئ چې کوم مین پوینټس دي هغه ځان سره نوټ کول شروع کړئ. صحیح ده؟ نو څه ټاپک دی زمونږه؟ بایو جیوګرافي. اوس که مونږ د بایو جیوګرافي د لفظ ته وګورو نو دې کې دوه لفظونه دي. صحیح ده؟ یو دی بایو او بل دی جیوګرافي. نو بایو خو تاسو پیژندل ده، بایولوژي. صحیح ده؟ او بل دی جیوګرافي. نو په جیوګرافي باندې تاسو ته صرف یو دوه درې خبرې قدر وکړم چې تاسو ته زموږ د ټاپک اسان شي. صحیح ده؟ جیوګرافي چې دی دا ځان له دوه ټکي دي، یو دی جیو او بل دی ګرافي. دوه لفظونه رایوځای شوي دي. جیو ویلی کېږي ارت ته، ځمکې ته، لکه څنګه به چې تاسو جیومټري وي په هغې کې هم جیو راغلی وي، نو د جیو مطلب څه دی؟ ارت، ځمکه. خو بل ټکی دی کې دی ګرافي. اوس ګرافي ګراف ته ویلی کېږي. په فزیکس کې به تاسو ویلی چې کله مونږ د یو څیز د ظاهرولو دپاره څه لاینز یا بل داسې څیز ډرا کړو نو هغې ته ویلی کېږي ګرافو. نو ګرافي معنی څه شوه؟ ریپرزنټیشن. اوس د ارت باندې د یو څیز ریپرزنټیشن، ظاهرول، دې ته ویلی کېږي جیوګرافي. لکه زه ستاسو پوره کومه ښه، دا چې د مثال په طور باندې دا ټول څه دی مونږ سره؟ دا ارت دی، ځمکه ده. ټیک شوه؟ اوس په دې کې که تاسو وګورئ تقریبا 70% په دې کې اوبه دي او 30% په دې کې څه دی؟ لینډ، وچوبه ده. نو دا اوس مونږ دلته څه کړو؟ ظاهر کړو. مثال په طور دا ډایګرام ما چې دی وکاږلو. صحیح ده؟ نو دا څه ده؟ دا جیوګرافي ده. نو په جیوګرافي کې مونږ دا سټډي کوو چې ځمکه، ارت، د ارت سرفیس، دا پکې ته سټډي کوو په جیوګرافي کې. دغشانتې لینډ، کوم وچوبه چې شوه دا دا هسې ما صرف ستاسو د اسانتیا دپاره. صحیح ده؟ دا لینډ چې دی دلته هم کیدی شي، دا وچوبه دلته هم کیدی شي، دا په مختلفو ځایونو کې کیدی شي، خو ما صرف دې ځای کې ډرا کړه چې دا 30% تاسو ته ظاهر شي. صحیح ده؟ دغشانتې دې کې دا واټر دی، اوبه. نو دا مونږ په څه کې سټډي کوو؟ په جیوګرافي کې سټډي کوو. دې سره سره ټمپریچر، مثال دا یو ځای د دې ځای کې د دې ځای څو ټمپریچر دی، دا چې زه سټډي کوم دا هم زه په جیوګرافي کې سټډي کوم. دغشانتې کلایمیټ شو، د دې ځای کوم کوم موسمونه دي دا سټډي کول دا ټول په جیوګرافي کې راځي. خو اوس مونږ خو د جیوګرافي خبره نه کوو، مونږ خو د بایو جیوګرافي خبره کوو. نو راشئ اوس دې خوا. بایو جیوګرافي مونږ سره یو انټر ډسپلینري ساینس دی. څه دی؟ یو انټر ډسپلینري ساینس. په دې باندې ما تاسو ته یو خبره، په دې باندې ما تاسو ته خبره الریډي کړې هم ده. انټر ډسپلینري ساینس دې ته ویلی کېږي چې کله یو دوه سبجیکټ یا یو دوه فیلډ رایوځای شي. نو په دې کې وګورئ یو بایولوژي رایوځای شوې ده او بل جیوګرافي چې دی څه ده؟ رایوځای شوې ده. خو اوس مونږ خو جیوګرافي وپېژنده خو بایو جیوګرافي لا نه ده پېژندلې. نو ګورئ دې خوا دا ټوله څه شوه؟ جیوګرافي شوه. تاسو ته ما وویل. صحیح ده؟ دې لینډ باندې مثال په طور یو لیوینګ تھنګ دی، یو ژوندی څیز دی. مثال دا ونه دی، دا ونه اوس په څه ځای کې ده؟ په لینډ باندې ده. صحیح ده؟ نو لیوینګ تھنګز دی، موجود په لینډ باندې دی، او لینډ مونږ سټډي کوو خاص کر په جیوګرافي کې، او د لیوینګ تھنګ تعلق د بایولوژي سره دی. نو دا څه شی شو؟ بایو جیوګرافي شوه. یا بل مثال زه تاسو ته درکړم. زه دا چې دی دا ټول واټر دی. ټیک شوه؟ په دې واټر کې مثال په طور باندې یو لیوینګ ارګینزم، یو ژوندی څیز چې دی هغه پاتې کېږي. او په څه ځای کې پاتې کېږي؟ په جیوګرافي، مطلب په ځمکه باندې پاتې کېږي. نو دا مونږ سټډي کوو په بایو جیوګرافي کې. نو اسان تعریف داسې شو. ګورئ دې خوا چې په ارت باندې مونږ کله لیوینګ تھنګز څه لیوینګ تھنګز ریپرزینټ کړو نو دې ته ویلی کېږي بایو جیوګرافي. لیوینګ تھنګ، ژوندی څیز چې په ارت په سرفیس باندې مونږ لیوینګ تھنګ ظاهروو.
نو دې ته څه ویل کېږي؟ بایو جیوګرافي ویل کېږي. تعریف یې مکمل اسان دی چې تعریف مې درته وکړو نو تاسو ته بیا ښه اسانتیا راځي. صحیح ده، اسان به شي درته. ډیفینیشن د بایو جیوګرافي داسې دی چې study of distribution of living organism in space and time، یعنی یو داسې انټر ډیسپلینري ساينس چې په هغې کې مونږ لیوینګ ارګانیزم ژوندي څیزونه تقسیمو د سپیس په لحاظ سره په یو ځای کې او بل په یو ټایم کې، نو دې ته ویل کېږي بایو جیوګرافي. صحیح ده. اوس دې خوا ګوره، دې ځای کې دوه لفظونه چې دا ډېر زیات اهم دي، په دې باندې ځان پوه کړه. یو سپیس دی او بل څه دی؟ ټایم دی. مثال په طور باندې پولر بیر دی. پولر بیر نوم به تاسو اورېدلی که نه؟ بیر هغه یږ ته ویلی کېږي. صحیح ده. پولر بیر هغه یږ دی کوم چې د پولز سایډ دي دغې ته اوسېږي. لکه مثال په طور باندې دا ارت دی مونږ سره. صحیح ده. دا نارت دی، دا څه دی؟ ساوت دی. نو دا علاقې چې کومې دي که نه، دلته کې ته دا دغه شانتې دا ښکته د ساوت والا چې دي دې ته ویلی کېږي پولر ریجن. او په دې ځای کې چې کوم یږ پاتې کېږي هغه ته پولر بیر ویلی کېږي. او دا علاقې انتهایي یخې دي، ډېرې زیاتې یخې دي، واوره پکې تکېږي. نو په دغه ځای کې پولر بیر پاتې کېږي. او دغه علاقې چې دي د ارکټیک ریجن هم ویلې کېږي. صحیح ده، ارکټیک ریجن. اوس دا پولر بیر په دغه ځای کې ولې پاتې کېږي، دی په نورو ځینو کې ولې نه پاتې کېږي، دا ټولې خبرې مونږ ته بایو جیوګرافي کوي. صحیح ده. اوس ګورئ دې خوا، دی ولې په دغه ځای کې پاتې کېږي، دی په کوم ځای کې پاتې کېږي؟ اولنۍ خبره دا دی د سپیس. The study of distribution of living organism. پولر بیر یو living organism دی، بالکل دی. دی مونږ په ډسټریبیوټ کو په سپیس کې، په کوم ځای کې؟ خاص کر په ارکټیک ریجن کې. اوس ټایم دې باندې بیا تاسو ته بل مثال در کوم. صحیح ده. نو دا پولر ریجن خاص کر په ارکټیک ریجن کې پاتې کېږي. خو دی اوس ولې پاتې کېږي؟ وایي ولې دی په دغه ځای کې، دی په نورو ځینو کې ولې نه پاتې کېږي؟ نو هغه ځکه ګورئ دې خوا، دی په دغه ځای کې ځکه پاتې کېږي چې د ده باندې دې تیک فر پیرله ویښته ورته تاسو ویلی شئ، د ده په جسم باندې پیرله ویښته دي. دغه ویښته چې دی د دغه نه بچ کوي، د ډېر زیات اکسټنسیو یخ نه. صحیح ده. او دغه شانتې دې کې یو فیټي لیر دی د ده څرمنې لاندې. صحیح ده، چې هغه ډېر د یخ نه دی څه کوي؟ بچ کوي، او دی ګرم چې دی ساتي. دغه شان د ده کلر څنګه دی؟ وایټ دی. او هلته کې د واورې هم وایټ دي. نو مطلب دا دی چې دی ځان بچ کوي د بل یو شکار نه، د ښکار نه. چې یو سړی مثل لاړ یو ولي، نو دی پته ورته نه لګي، ځکه دی هم سپین دی او واورې هم څه دي؟ سپینې دي. نو دغه شانتې دی چې دی بچ کېږي. اوس تاسو دا پولر بیر یو داسې علاقې ته راوړئ چې هغه ګرمه ده، یعنې په هغې کې ګرمي سیوا ده. لکه مثال په طور باندې عرب شو، سعودي عربیه. صحیح شوه. نو دی چې اوس هلته کې ته لاړ شي، نو هلته کې خو الریډي ګرمي شته دی، ده باندې تیک فر د دې دپاره و چې دله یخ نه کېږي. نو ده باندې اوس ښه به چې دی ګرمي سیوا شي. نو چې ښه ګرمي سیوا شي، نو دی بیا په دغه ځینو کې نه شي پاتې کېدی. بل دی وایټ کلر دی، کلر یې سپین دی، نو د دې شکار هم په اسانه باندې کېدی شي، دی لیدلی کېدی شي. صحیح ده. نو دی په هارډ ایریاز کوم ګرمې علاقې چې دي په هغې کې نه شي پاتې کېدی. نو دا ډسټریبیوشن بایو جیوګرافي مونږ ته وایي. دا ټولې خبرې مونږ ته بایو جیوګرافي وایي چې دا ارګانیزم په دغه ځای کې پاتې کېږي، دا په دغه ځای کې پاتې کېږي، دی ولې پاتې کېږي، په څه وجه باندې پاتې کېږي. دا ټولې خبرې په بایو جیوګرافي کې مونږ سټډي کوو. بل مثال تاسو له درکړم، مثال په طور ملیریا ماسکیټو، هغه ماشي کوم چې هغه ملیریا کاز کوي. صحیح ده، ملیریا ترې لګي. که ده ته تاسو وګورئ، دی په هغه ځای کې پاتې کېږي خاص کر کوم چې وامي، ګرمي او لږ شانتې ډیمپ کوم لمدي علاقې چې دي، دی په دغه ځینو کې پاتې کېږي، چې ګرمي او څه لمدي، دی په دغه ځینو کې پاتې کېږي. اوس تاسو دا ماسکیټو مچر چې دی تاسو په ژمي کې چېرته لیدلی دی؟ دلته نه، دی په ژمي کې نه، دی خاص کر په ګرمۍ کې چې دی راوځي. نو دغه وجه دا ټولې خبرې مونږ ته بایو جیوګرافي کوي. اوس دی په کوم ټایم کې، دلته کې د ټایم خبره مونږ وکړه، نو دی صرف په ژمي کې، په دې ګرمۍ کې، په ژمي کې خو دی راشي چې پته یې ولګي، نو په ژمي کې دی نه شي راتلی، دی صرف په ګرمۍ کې. بل مثال د ټایم دا دی، اکثره په د رشیا نه یو خاص قارغان دی، تک تور قارغان دی، هغه دی پاکستان ته راځي، خو چې اوس زما خیال چې هغه ژمي کې راځي، که اوړي کې راځي، خو په یو خاص موسم کې چې دی راځي او بیا چې دی هغه واپس ځي. نو د دې خپل ټایم دی. دا ټولې خبرې مونږ ته بایو جیوګرافي کوي، ځکه چې لیوینګ تھینګز دي، دا چې ته ډسټریبیوټ کوي په ځمکه باندې، نو دا ټول بایو جیوګرافي مونږ ته وایي. اوس تاسو لپاره ټاسک دا دی، خو د ټاسک نه مخکې زه تاسو ته بل یو مثال هم درکړم، ځکه چې خیر اسان شي تاسو ته. مثال په طور باندې مینګو دی، ام. دا ام ته که تاسو وګورئ، دی په کوم ځای کې دی خاص کر په وام چې څومره ګرمې علاقې دي په دغه ځایونو کې پاتې کېږي.
اوس چې کوم یخې علاقې دي نو په هغې کې امونه چې دی نه کېږي. که اوس موږ ماڼۍ ته وګورو نو هغه په یخې علاقو کې هم کېږي. دا ټولې خبرې موږ ته بایوجیوګرافي کوي چې ولې چې دی نو ماڼه په یخو علاقو کې کېږي او دا ام چې دی نو دی په یخو علاقو کې نه کېږي. دا موږ ته بایوجیوګرافي کوي. ستاسو لپاره ټاسک دا دی چې تاسو داسې وکړئ چې یو خپل چارچاپېره خپل په دې علاقه کې یو داسې لیوینګ تینګز یو داسې ژوندی څیز وګورئ چې هغه صرف ستاسو په علاقه کې پاتې کېږي. صحیح ده؟ لیوینګ تینګز چې هغه صرف ستاسو په علاقه کې پاتې کېږي او په نورو ځینو کې نه پاتې کېږي. او بیا وګورئ چې دی په څه وجه باندې چې دی نو صرف ستاسو په علاقه کې پاتې کېږي. د ځان دپاره داسې څه څیزونه چې دی دغه اختیار کړي دي چې دی په دغه علاقې سره صرف پاتې کېږي. یعنې ده څه اډاپټیشن کړی دی. د دې دپاره چې ستاسو ته به دا ټاپک چې دی د نورو هم څه شي اسان شي. نو زما امید دی چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي یئ. ما له اجازت راکړئ تر بلې ویډیو پورې او ټول راته ښه د باد او بریالي اوسئ. صحیح ده؟ د لوی الله په امان. سکرین شاټ دې واخلئ.